د الک سره چې څوک بد عملي وکړي د دغه څه سزا ده. اول روایت کې حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څوک هم چې پیدا کړه چې د لوط علیه السلام د قوم غوندې عمل یې کوه، د لوط علیه السلام قوم خدای تباه کړی د دغه وجې نه ده چې دوی د الکانو یعنی د نرانو سره بد عملي کوله. ټول قوم خدای تباه کړ چې جبرائیل علیه السلام دا شپه کلي ټول داسې راپورته کړه، اسمان ته یې نږدې کړه او د یوې خوا نه یې شا باندې نسکور کړه او په تیږو یې ویشته. نو سړی او الک دواړه قتل کوي. حدیث مبارک د اول دغه جز ده. اوس په دغه باب کې د علماو څه نظر ده؟ د امام شافعي صاحب یو قول دا ده چې د لیواطت په مسله کې چې سړی د الک سره په بدعملي ګیر شو، دغه ظاهر د حدیث مبارک باندې حکم ده چې دواړه به وژل کېږي، هم به الک وژني هم به سړی وژني. خو د امام شافعي صاحب بل قول مشهور او د موږ د صاحبین مبارکین د امام ابي يوسف امام محمد د دغه قول بیا دا ده چې د لیواطت حکم د زنا غوندې ده. که دغه سړي چې دا د الک سره لیواطت کړی د واده چښتن و نو رجم به کړي، په تیږو باندې به یې مړ کړي، سنګسار به کړي. او که د واده چښتن نه و محسن نه و بیا به یې 100 دورې ووایي. نو حکم د لیواطت حکم د زنا د محسن و غیر محسن فرق. که محسن و شادي شده و هغه به رجم کړي او که غیر شادي شده و هغه به 100 دورې ووایي. د امام صاحب خپله قول دا ده چې نه، لیواطت زنا نه ده، نه لغتن نه شرعن.